سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم د یوې نوې سکالرشپ په حواله باندې. دا نننی سکالرشپ چې کوم دی دا اسټرالیا ایوارډ دې ته وایي یا اسټرالیا ګورنمنټ فنډډ سکالرشپ دی. په دې کې مخصوص ملکونه شامل دي او په هغې کې پاکستان هم دی. هسې خو اسټرالیا کې 3-4 داسې مهم سکالرشپس دي چې په هغې ټولو باندې خبره کول غواړي. هغه په انډر ګریجویټ لیول هم دي، په ماسټر هم دي او په پی ایچ ډي هم دي. نو چونکې د ټولو کرایټیریا جدای، د ټولو الیجیبیلیټي جدای، د هغو پروسیسینګ جدای، نو زه کوشش کوم چې نن په دې ویډیو کې صرف په دغه یو سکالرشپ خبره وکړم، ځکه چې ویډیو به ډېره زیاته اوږدیږي او دغه نور سکالرشپ چې دي هغه به تاسو په راروانو ویډیو کې بیا د هغو په حواله باندې تفصیلات کتی شئ. دا نننی سکالرشپ چې دی دا ډېر زیات مهم دی. مهم په دې دی چې یو خو دا فولي فنډډ سکالرشپ دی. په دې کې ستاسو د ټیکټ پیسې اخراجات چې کوم دي، ستاسو ټیوشن فیس، ستاسو هلته د اوسېدو خرچه، دا ټول په دې کې انکلوډ دي یا دا ټول په دې کې شامل دي. بله خبره غټه دا ده چې په دې کې تاسو په یو پروګرام کې ایډمیشن هم نه اخلئ. د دې طریقه اصل کې دا ده چې تاسو به یو آنلاین پروفایل جوړوئ، هغې ته به خپل ډاکومنټس اپلوډ کوئ. دغه ډاکومنټس کې څنګه چې ما مخکې هم ویلي، په هغه کې ستاسو ډیګري، ستاسو مارکشیټ، ستاسو آیلټس په دې کې کم منیمم چې دی 6 بینډ پکار دی، او که ستاسو سره ریفرنسز یې هغه پکې نور په هغې دغه کې ټول تفصیل لیکلی به تاسو ته زه په ډیمو کې هم وښیم چې څه په هغې کې پکار دي. دا څیزونه چې کله تاسو هغې آنلاین پروفایل ته اپلوډ کوئ نو د دیو ټیم په پاکستان کې ناست دی، هغو ته دا راشي، هغه دا شارټ لیست کړي او تاسو چې کوم پروګرامونه سلیکټ کړي تاسو د دې نه مخکې به صرف ځئ یونیورسټۍ ویب سایټ ته او په هغې کې به پروګرامونه سلیکټ کوئ ځان له، چې لکه 1 یا 2 یا 3 پروګرامونه تاسو سلیکټ کولی شئ چې تاسو سلیکټ کړئ، هغې تاسو الیجیبیلیټي کرایټیریا وګورئ، تاسو په دې پوه شئ چې یاره دغه پروګرام زما دپاره ښه دی، په دې کې زما چانسز ډېر دي. نو د یونیورسټۍ نوم، د پروګرام نوم په هغه به تاسو په هغې آنلاین پروفایل کې لیکئ، ایډمیشن به نه کوئ. نو کله چې تاسو دغه پروفایل ټول ډک کړئ، دا ټول ریکوایرډ ډاکومنټس چې کوم دي هغه پکې تاسو واچوئ، اپلوډ یې کوئ، نو دا هغو له لاړ شي، هغه یې شارټ لیست کړي او هغه یې بیا دغه یونیورسټو ته لیږي او ستاسو دپاره داخله هغه اخلي. نو کله چې ستاسو په دغه کې ایډمیشن وشي نو دیو بیا تاسو ته ویزه ولګئ او تاسو لاړ شئ. دا د دې ټول طریقې کار دی، خو دا لږ وخت اخلي. ښه د دې دپاره چې اوس دی کله چې دغه کولاویږي د سکالرشپ دپاره دا فارمونه، دا ډیټ چې کوم دی نو دا د 1 فروری نه اوس را روان یو څو ورځې پس چې دی دا کولاویږي او د 30 اپریل پورې د دې ډیډ لاین دی. نو په دې منځ کې به تاسو دې سکالرشپ ته اپلای کوئ، خپل ډاکومنټس تیار کړئ او تاسو ته به د اګست په میاشت کې بیا دیو حل وی چې لکه څه پوزیشن دی. نو دا ټوله طریقه چې دا لکه دې ته به تاسو ویب سایټ ته بیایم چې دا څه ریکوایرمنټس دي او دا دغه چې دی دا داخله یا د دې دپاره دا آنلاین پروفایل او دا ټول طریقې کار څه دی. نو راځئ چې په یو ډیمو کې وګورو. ښه ملګرو، دا افیشل ویب سایټ دی د دې ایوارډ اسټریلیان ګورنمنټ ډپارټمنټ اف فارن افیر اینډ ټریډ. د تاسو کتی شئ دلته چې دی نو دلته دا ټول تفصیل دیو لیکلی دی چې څه پکار دي. ګوره دیو چې په د ایوارډ بینیفټ چې کوم دي ما څنګه خبره وکړه، فل ټیوشن فیس دی، ستاسو ریټرن ایر ټیکټ دی او اسټیبلیشمنټ الاونسز دي، نور لکه سټډي مټیریل، ټیکسټ بک، دا ټول پکې شامل دي، اکاموډیشن شامل دی او لیوینګ ایکسپنسز شامل دي. انټروډکټري اکیډمیک پروګرام ښه دې نه پس لکه ستاسو د دې نه مخکې یو بل پروګرام داسې چې هغه پکار نو هغه پکې هم شامل دی او هیلث انشورنس پکې غټه خبره دا پکې شامل دی. دا پری کورس انګلیش یا که دا نور کورسونه پکار دي د هغې نه مخکې دا ټول په دې کې شامل دي. ایوارډ کنډیشن یې دا ده چې تاسو به باونډ ساین کوئ چې لکه موږ به واپس راځو. هاو ټو اپلای، نو څنګه چې ما خبره وکړه په دې کې ټول ملکونه نشته. نو اسټرالیا ایوارډ سکالرشپ دا که موږ دغه کو نو هاو ټو اپلای دا دی چې لکه هر ملک کې خپل کلوزینګ او دغه ډیټس دي. نو څنګه چې موږ کتی شو چې پاکستان په دې کې شامل دی او دا دی او پاکستان کې دا کلوزینګ ډیټس چې دي دا دي د دې نه شروع کېږي 1 فروری نه او 30 اپریل باندې د دې ډیټ چې دی هغه ختمیږي. دغه شانتې ایوارډس پالیسي هینډ بک کو دا موږ وګورو نو په دې کې دا ټول تفصیل لیکلی دی چې الیجیبیلیټي، جنرل الیجیبیلیټي د دې څه ده که نه. دا ټول تفصیلي کتاب دی، پکار چې دا تاسو ښه په قلاره باندې وګورئ. دا خبره چې اسټرالیا ایوارډ سکالرشپ پالیسي هینډ بکس که نه
چې لکه دیو په کم پالیسي ده او الیجیبیلیټي کرایټیریا څه ده، دا ټول دلته تاسو ته یو پاڼه راغله ما وختي ما کته. نو دا الیجیبیلیټي کرایټیریا تاسو کتای شئ، دا په تفصیل وګورئ چې لکه عمر په دې منځ کې پکار دی فروری نه، بیا چې تاسو راځئ نو چې دغه ملک سټیزن یې او چې د استرالیا یا د دغه ریزیډنسي لکه سټیزن نه پرمننت ریزیډنټ هم نه دغه یا دلته چا سره واده نه کوي انګیج نه، نو دا ټول خبره تاسو خو په قلار اول وګورئ. بیا د دې نه علاوه چې کوم نور کرایټیریا چې کومه ده هغه سپیسیفیک کرایټیریا نو هغه جدا ده، خو دا جنرال کرایټیریا ده انګلیش لینګویج ریکوایرمنټ ده چې تاسو ته څنګه وایي چې 6 بینډ پکار دی، دا د دغه چې دی دا اوورال 6.5 او چې په یو کمپوننټ کې هم د 6 نه کم نه، نو دا ټول تفصیل تاسو په دې کې کتای شئ. ښه دې نه که بیا موږ واپس شو، دا خو د دې هینډ بک شو. بیا پارټیسپیټینګ کنټري پروفایل که نه، اوس دا خبر هم ډېر زیات ضروري ده. پارټیسپیټینګ کنټري پروفایل چې کوم دی د هر یو ملک خپل خپل حساب کتاب دی. نو دلته که مونږ بیا راشو پاکستان لا او پاکستان کې دا مونږ کولاو کو چې انټیک دلته صحیح حساب دی، نو دلته حساب دا دی که دا مونږ غټ کو څنګه چې ما تاسو ته ووایي دلته سپیسیفیک دغه چې پرایورټي اف سټډي چې دیو کوم سکال ورکوي هغې نو ما خبره وکړه امپاورمنټ اف وومن اینډ ګرلز چې په دې باندې فوکس یا واټر سکیورټي باندې فوکس یا اګریکلچر باندې یا انفراسټرکچر او انکلوزیو اکنامک ډیولپمنٹ کنه چې لکه زه دا دې سیزونو کې انټرسټ یم او واپس راځم او پاکستان کې به دغه کارونه کومه. مطلب هم د دې ټولې خبرې دا ده. ما بل خبره هم وکړه چې نور کله به دا پوسټ ګریجویټ انډر ګریجویټ دپاره هم خو څه کال دیو دا خبره لیکلې ده په خپل دغه کې چې څه کال په کال 2022 کې صرف په ماسټر لیول سټډیز باندې دیو به دا دغه کوي ایوارډ ورکوي او دغه بیا تفصیل ده چې ریټرن ټیکټ او څه چې په دې کې شامل دي که نه، دا ټول تاسو کتای شئ لیوینګ ایکسپنسز او نور څیزونه. الیجیبیلیټي کرایټیریا دغه ما پې خبره وکړه چې لکه څه پکار دي، نو دا تاسو په دې دغه ویب سایټ باندې جدا بیا هم کتای شئ. انګلیش پروفیشنسي باندې هم خبره وشوه. ښه کمنسمنټ اف سټډي کنټري سپیسیفیک کنډیشن دا د هر ملک خپل کنډیشن د پاکستان دا دی چې د 16 کالو کم از کم ستاسو ایجوکیشني او ورک ایکسپیرینس ورسره ښه دغه دپاره آیلټس دا سکور پکار دی. بیا دلته اپلیکیشن ډیټس چې کوم دي 1 فروری 30 اپریل پورې بیا به راشو دلته به آنلاین اپلیکیشن به تاسو په دې ویب سایټ باندې دغه کوئ دا اوسیس چې کوم لیکلی دا کلیک کوئ دې باندې به بیا تاسو آنلاین اپلیکیشن جمع کولی شئ چې کله تاسو پروفایل کریټ کړئ سپورټینګ ډاکومنټ څنګه چې دیو ما تاسو ته خبره هم وکړه چې دا پی ایچ ډي دپاره کم پکاري نو بهرحال تاسو چې کوم ریکوایرمنټ د ماسټر دپاره هغه به لکه ډګري سرټیفیکیټ اکیډمیک پروف اف انګلیش او دغه شانتې چې دی نو ریفري رپورټ که نه ریفرنس په پکاري د یو یا دوه ریفرنس کم از کم پکاري دی د ټمپلیټ دلته دی ورکړی دی. ادر ډاکومنټس که نور پکې اپلیکیبل نو هغه به تاسو سره دغه کوئ دا ټول تاسو په قلاره بیا کتای شئ چې نور د دې تفصیلات څه دي. دې نه پس چې بیا مونږ کله راشو نو بله مهمه خبره دا ده چې دې له خو مونږ رالو دا دلته تاسو به په دې اپلاینګ آنلاین که نه دلته به تاسو خپل دغه کریټ کوئ. خو دې نه مخکې به تاسو کوم یونیورسټۍ چې دي په هغې کې پروګرام ګورئ او د دې خپل یونیورسټیانې دي نو تاسو ته اوس ښیمه دا پروفایل وشو آنلاین اپلیکن آنلاین یوزر مینول. ښه دا دې باندې مونږ خبره وکړه که ونه کړه چې دا څه شی دی اپلیکنټ یوزر ګایډ. ښه د هغې دپاره دا ټیک شو. دا چې دی نو په دې کې تاسو هغه آنلاین پروفایل چې څنګه به کریټ کوئ دا په هغې کې د دې ټول تفصیل لیکلی دی چې لکه دا څه غواړي او څنګه سټپ بای سټپ دا ټول په دمه تاسو کتای شئ او په هغې کې بیا دا څه تاسو نه غواړي لکه آنلاین دغه به ځان به څنګه رجسټر کوئ که نه نو په هغې کې د دې مکمل تفصیل دی دا بیا تاسو دلته کتای شئ. او اوس که راشو مونږه بله دا خبره وشوه پارټیسپیټینګ کنټري پروفایل دا وشوه. ریفري رپورټ ټمپلیټ که نه نو څنګه چې ما خبره وکړه تاسو چې ریفرنسز جمع کوئ نو هغه دا دی په دې کې به دې نه به ډاونلوډ کوئ دا طریقه کار ده چې د هغې ډیټیل د هغو او د هغه نور ایوالویشن اپلیکنټ ایبیلیټیز کیپیبلیټیز نو دا ټول به درته هغه ډکوي خپل دغه به پرې ورکوي.
دا ستاسو په حق کې چې څومره هغه ښه رپورټ لیکلی شي نو ښه ده. دا خبره وشوه. اوس زه راځم یونیورسټیانو له چې لکه کوم یونیورسټیانې دي چې هغې ته به تاسو دغه کوئ، دا ضروري خبره ده. پارټیسپیټینګ انسټیټیوشن دا تاسو دلته وګورئ. نو دا چې کله تاسو کولاو کوئ دا پارټیسپیټینګ انسټیټیوشنز چې کوم دي صرف په دې کې به تاسو خپل پروګرام ګورئ، په نورو کې به نه ګورئ. نو دا چې موږ کله کلیک کو دا کولاو کو نو دا تاسو کتی شئ چې دا د فبروري 2017 نه دا چې دی اپلیکیبل دی. دا ټول یونیورسټیانې دي دلته په دې لاین کې دا وګورئ که نه، او بیا په دې کې دا وګورئ. دا ټول یونیورسټیانې دي، په دې کې به تاسو څه کار کوئ چې یو یونیورسټي به تاسو کلیک کړئ، په بل دغه کې هم کولاو کړه، په هغې کې به تاسو ایډمیشن کرایټیریا وګورئ چې لکه څه طریقې کار دی، الیجیبیلیټي د پروګرام څه ده. نو هر یو پروګرام چې ستاسو د هغې دغه سره کوم چې ستاسو کورس دی یا کوم چې ستاسو سټډي دا نو د هغې سره چې هغه مماثلت کوي نو په هغې کې به دا تاسو بیا په آنلاین پروفایل کې اول به دلته ځان له پروګرام سلیکټ کوئ. نو په آنلاین پروفایل کې به هغه بیا لیکئ چې فرض کړئ یونیورسټي دا ده او په دې کې زه دا پلانی پروګرام دا به کومه. یو پریفرنس ولا ورکړئ چې یو مې دا دی، دویم دا دی، دریم دا دی. نو دغه شانتې 2 یا 3 آپشن تاسو ورکولی شئ. نو که یو سلیکټ نشي نو بل به سلیکټ شي او دغه پروفایل چې کله ډک کړئ نو به شارټ لیست شي او تاسو ته بیا پورا دغه کې چې دی په اګست کې به تاسو ته بیا اطلاع درکړي چې څه پوزیشن دی. ملګرو ډېر مو تاسو وکته او تاسو به دا هم لیدلی چې په دې کې څه پرایورټي لیست څه پرایورټي ریکوایرمنټس دي. د هغو خو ضروري نه ده چې لکه هم د دغه پرایورټي کسان سلیکټ شي. کله چې تاسو خپل ایجوکیشن وګورئ چې لکه دا په څه کې دی او بیا مختلف یونیورسټیانې سرچ کوئ، د هغې سره تاسو کمپیر کوئ چې یاره په کوم کې ماته داخله په اسانه میلاویدی شي، د کوم الیجیبیلیټي زه زیات پوره کولی شم. نو تاسو هم دا پروفارما ډکه کوئ، د آنلاین پروفایل ډک کوئ او دوی ته یې ولیږئ، هېڅ پته نه لګي چې سلیکشن د چا کېږي. د دې نه پس به کوم نور مهم ایوارډونه چې دي یا سکالرشپس چې دي د اسټرالیا یونیورسټیانو او هغه د دې نه لږ مختلف دي. نو پر روانو ویډیو کې به زه کوشش کوم چې نمبر په نمبر د هغو ټولو احاطه وکړم او ستاسو سره د هغو تفصیلات وړاندې کړم. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.